مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو. مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې د پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پریوځي، کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو، کو هغه کافر و کو مسلمان و، کو هغه مشرک و کو هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو، لختې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړي. نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پس یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره که ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، ابو جهل نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نه شي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړی، مخکې لاړ نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دی زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه، دا تېرو چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوې چې خپه کې خو په خپله ورته ښکته کوې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوې په غاړه لار شي. رامنډه کړه په کوې چې خپه کې خو په خپله ورته ښکته لاړ، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې، ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف را کوئ، تاسو ما نه شئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نه شئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوې کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي، بل څوک ما نه شي ایستی. هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل شو، وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نه شي ایستی، راشه هغه وباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده، اگر چې دا کوې د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې وباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوې غاړې د نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې. وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه، خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې پته ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابو جهل چې دې کار کړه بره د کوی نه راوخېږه، چې بره یې راوخېږه که نه، چې څنګه راووته نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وویل وی رسل لوی جادوګرې ښه
څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه راوکاږو ویره ډېر لوی جادوګر ښه غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سازش چاته جوړ کړ نبی علیه السلام د کوی د ورته اولو الله پکې په خپله غریب تار کو ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې به په خپله غریب تار کېږي چاته د کند کنسته په د کند کې په خپله غورځېږي بل ته کند مه کنه بل خپې مه وهه په خپله به رسوا شي او ذلیل بشي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو انسان گناہ کولا او پکې جاو کې دن نه کوله دن نه تاسو مخکې لیدل کې جاو باندې په پردي یو ډولې غونته بوا د خلکو نه دا گناہ په دې کې جاو کې دن نه په دې ډولې کې کولا په ګوټ کې کولا خو دې گناہ کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله تبارک وتعالى به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کی د خدا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به د ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالى به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کی اگر چې د خلکو نه پټي بل انسان ته تکلیف مو ورکوه بل انسان ته ضرر مو ورکوه د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره یو مالدار چې نوم قارون دی بعض علماء لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د ترزوی و بعضې و چې نه د ترزوی نه خو اصل رشته داري و د منافق و په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه ومنلی د زړه نه یې نه ومنلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و بېدریغه مال مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندو ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي په سوونو اوښان په سوونو اسونه تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و غلامان او وینځي دی په سوونو الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی یو درې کاره به یې کول یو کار به یې دا کو سود به یې کو سودخور قارون سودخور دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا لس ډبره پرې راکوي لس ډبره به راکوي ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 100 ډبره راکوي بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو لس پسې خېږي نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور دی سود به یې کو دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبوره د هغې نه به د 3 او د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به پې واپس ګران خرڅول اوس هم داسې کېږي که نه فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅو دویم به یې دا کار کو او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو په ناف تول کې به یې کمې کو تله به یې نیغه نه ساتله نو په دې یعنې په ډوک بوک باندې مال را جمع کړی و لنډه دا ده مال په دې طریقه ډېر کړی و ډېر زیات مال ولا الله ورکړی و موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ د زکات حکم یې وکړو دا خبر ده ته راورسېدو ده وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوئ دته خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال لا کړی دی قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وی د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې د یو تن د 2 تنو د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یو که نه نو پای کې خو بس لږ زکات نه و پای کې خو به ډېر زکات و نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ نو ده وویل وی ښه
ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي، ته ورته وایي زکات ورکړه دا ټکې پې ډېر بد لګي، او هغې له هم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات یې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي که نه ځان له دې کار کتلی، څوک د له اشر له راځي، څوک د له غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه. دا زکات یې سره کېږي نه، ځان له سنبال کا چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,02,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2,500 دي پکې نه که نه. نو په قارون باندې د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ حمار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي گنجې مار گنجې مار، گنجې به ځکه وي چې د زخر به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه خامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی، دله به ټکونه ورکوي، ټکونه به دله ورکوي، او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، خامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې را باندې کلکې کړې وي. انا مالکه زه ستا مال یم، و انا کنزکه زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو. الله تبارک وتعالی اوس زما نه خامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی یم. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو خامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی، خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی. صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي، زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی د الله پاک پیغمبره. د نبی علیه الصلاة والسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی او د وارثانو دا مال پکې کم یو دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو، د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی، او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو؟ وارثانو ته پاتې شو که نه. د قبر خوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع، یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما، قبر له ځای تلم نشته دی، دلته به په مال باندې جګړې شروع شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو، د ځان نه دې مخکې ولېږو، دقه ستا مال او کم چې دې مخې ته لېږلی دی، او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی، هغوی ته پاتې شه، د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، 3 څیزونه ځي. کم ځي؟ مال ورسره ځي، اهل و عیال ورسره ځي، عمل ورسره ځي، دا 3 څیزونه ځي. مال ورسره ځي، مال څه شی دی؟ په کم کټ کې چې اغوستی دا مال دی، دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی؟ مال دی. نو چې کله مړی دفن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ؟ هغه کمبل ته هم راوړئ، هغه کټ ته هم راوړئ، مال ته هم واپس شي، اهل و عیال ته هم واپس شي. پلار یې اغوستی هلته په یخو خاورو کې کېږده، زوی ترې را روان شي، زوی اغوستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږي، پلار ترې را روان شي، اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي؟ ډېر خوږ خاوند یې، ډېر خوږه ښځه، ډېر خوږ بچی یي، هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي. نبی علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي، اهل و عیال ته هم واپس راځي، صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ د ده عمل دی، چې هغه ورسره دی قبر ته لاړو، دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال، دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي لی دغه تګ دی، هسې به یې وایي نه خوري، نو ولې خرابوئ دا کمبل؟ هسې وایي نه خوري، په دې قبر کې هسې ورستېږي، دا کمبل ورسره سرک دی، کور ته یې ترې راوړی، دا خو یې مونږ نوی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه،
داسې نه که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مکله کوي خبره مې څه کوله نو موسی علیه السلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون ویره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه السلام ته وویل شو سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه السلام لاړو پوه کړو قارونه الله ډېر مال درکړی دی ډېر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه علم سوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې په کار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کرلې کار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پرې خلک کوي نو قتلونه پرې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې و به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا ورسره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستي پیسې څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته لکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه څه بد دې تېلې دلو نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو ما له په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام په دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم د خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو زه چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع کړو پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلی کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام خو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسارو وي او په دې کې یو جینۍ پاسېده وایي موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګو تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوستو اوده شوم چې سهار غونته کې ټایم کېده هغې ملګري زه راویښ کړم چې پاس هم ته خو ودی وایي ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې ختم شوی دی ته لا وده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلی نه مې اورېدلي دي الله وده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعي د خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویل موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا د په هغې ذات باندې قسم چې ته پیدا کړې
ستا دې په هغه ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایې چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم وي چې ته پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وي موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وي چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخیستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګو موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېده د قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه تا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه یو خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو د خپو نه یې راونیوه قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام وی ځمکې نور یې راوکاږه نور یې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایلی موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ډېر بیکاره سړی و ګوره تا ته بار بار چغې والي چې ما خلاص کا ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه وکړه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کوو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل که دې رزیل ما ته یو ځل چغه والی و چې الله ما خلاص کا ما خلاصوم خو ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والی چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربانه ذات دی ښه که ما ته یو ځل ویلی وی قانون کرے چې الله ما خلاص کا دی ما نه ځمکې نه بار ته رېستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والی چې موسی ما خلاص کا او ستا پې ترس نه راته نو تا به وي ځمکې راوکاږه الله قارون د چا خلاف سازش کړی د موسی علیه السلام الله په خپله رسوا کو په خپله د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ بل چا ته کندې مه کنه په بل چا تهمتونه مه لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابو الله به خپل عزت خراب کی پردې کور دی ورانه الله به خپل کور روان کی ګوره یاد وساته د بل بچی دی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کی ګوره یاد وساته ضرور دی جنگول د خپل ورونو سره په خپل په جګړه شي یاد ساته الله نو حدیث مبارک کې سو من اکل طیبا تاج حلال روزي خوللا وعمل في سنه فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلکو ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنتی دی الله تبارک وتعالى دې مونږ کې د اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين